کوس ته لاړې ورکول څو ځلې کوروالی زیاتوي او یا د کوروالي خوند زیاتولی شي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. سیکس په دوران کې کوس ته لاړې ورکول څو ځله سیکس خوند زیاتولی شي. لکه څنګه چې تاسو به ډېر اورېدلي وي چې هغه نه چې د خوب په ځای کې هم له مېرمنې سره خبرې کوي او د خبرو پر مهال د مېرمنې شرمګاه ته دوی لاړې ورکوي. که څه هم تاسو داسې ډېر کار به مو کړی وي چې د سیکس په دوران کې تاسو مېرمنې ته یا د مېرمنې شرمګاه ته لاړې ورکړئ، د دې ګټه 1% ده، خو تاوان یې 99% دی. ځکه چې کله هم تاسو د مېرمنې شرمګاه ته لاړې ورکړئ، هغه د دې څخه خوند نشي اخیستلی. ځکه که چېرته د مېرمنې خپله ابزارات راوپاشل کېږي یا هم راوپارول شي، نو کېدای شي ستاسو د دې لاړو د وجې د مېرمنې هغه 99% خوند هم له منځه لاړ شي. نو د دې ویډیو مطلب دا دی چې تاسو د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د سیکس په دوران کې هېڅکله هم د مېرمنې شرمګاه ته تاسو لاړې مه ورکوئ، ځکه په اکثره خلک په دې دوران کې یا د سیکس پر وخت کې ډېر وارخطا وي. د وارخطايۍ د لاسه د مېرمنې د اوس د لمدېدو هغه اوبه چې خپلې شرمګاه څخه راوځي نه پرېږدي، تر څو انتظار وکړي چې راووځي او خوند یې زیات شي، د خپلو لاړو څخه ګټه اخلي او مېرمنې شرمګاه ته ورکوي. خو دا یو ډېر غلط کار دی، ځکه که چېرته تاسو د مېرمنې شرمګاه د باندې له خوا نه لمده کړئ، نو له داخل له خوا نه هغه ابزارات چې په دننه شرمګاه کې وي هېڅ نه راپارول کېږي او خوند یې هماغه شانتې وي لکه څنګه چې تا ته خوند درکوي. که چېرته د مېرمنې شرمګاه کې هغه ابزارات راوپارول شي یا راجګ شي یا هم ګرم شي، نو د کوروالي خوند 2 چنده څه چې 10 چنده زیاتېږي. هېڅکله هم داسې کار مه کوئ چې د مېرمنې په سیکس کولو کې یا د سیکس په دوران کې تاسو د مېرمنې شرمګاه ته لاړې تر هغو مېرمن پرېږدئ تر څو د مېرمنې شرمګاه په خپله نه وي لمده شوي، او له هغه وروسته بیا تاسو کولی شئ کور ته کور واچوئ او بیا تاسو د کوروالي یا سیکس کولو خوند وګورئ. داسې خوند به واخلئ چې هېڅکله به مو هم نه وي اخیستی. یعنې زموږ د دې ویډیو مطلب دا دی چې کوروالي پر مهال د لاړو څخه هېڅ وخت ګټه مه اخلئ. هغه خوند تاسو یو دقیقه اخیستلی شئ، خو که چېرته د ښځې خپل هغه شهوت ناکې اوبه راوپارېدلې، نو کېدای شي تاسو یې په خوند ماړه نه شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.